یاره کاری څه د جادو به څنګه پته لګي چې به ما جادو شته او که نه د جادو څه آسان شان حل راته وښیه. د دې لپاره خو څه ده عاملان ناشنا طریقې کوي، څوک قمیصونه ګوري، څوک کتابونه ګوري. نو آسان حل یې درته ښیم، داسې ګیلاس کې به لږې اوبه راواخلې، اسانه طریقه ده. ګوره د دې اوبو به ذایقه وګوري چې ذایقه یې څنګه ده. د هغې نه پس به ګوره سورې فاتحه وپیري، الحمد شریف، سورې کافرون قل یا ایها الکافرون وپیري، سورې اخلاص قل هو الله احد وپیري، سورې فلق قل اعوذ برب الفلق وپیري، او سورې ناس قل اعوذ برب الناس وپیري. دا به وپیري، په دې باندې چوف کې او بیا به ترې ګوت وکړي. نو اوبه ګوري که د دې اوبو ذایقه ترخه وه نو خو دا در باندې د جادو تاثیر دی، او که د دې ذایقه نمکینه وه د جناتو در باندې بد اثر دی. ټیک شو. او که ذایقه مخکې شان داسې وه نو الحمدلله شکر وباسه چې هېڅ هم در باندې نشته. ښه دغه اسان حل دی.